یا زما مؤمن خوري دا خو په پښتو کې هم غلط کار دی کنه دا خو د عقل د تقاضي مطابق هم غلط کار دی دا خو په اسلام کې خو بیخي ناروا ده چې زنانه د 3 کلن ماشوم سره دکاندار ته ورور او لالا او کاکا وي بورخه ورته اړولې ده او زنګون نه بره لیش بره د کمیس ته ور آزاد کوچانه کمیس کړه د وشپګ متر نه پرتګ وخور جان ولې د خلکو په سترګو باندې لاس کړي لاړه شاه خپل ضرورت حل کا ډکه جامې واچوا ساده لباس واچوا ساده پیزار واچوا ستا غوګونه د ښکارا نشي خلکو ته گریوان مخ کار کوا یا زنانو کې ډېر بد صفت ده دکاندار د دی ورورم دی پلارم دی میړیم دی ارڅ دی د دیو بس او کني منی راځي چې وس لاړ برقبه د دکان نشپګ متر اخوا ورتي او انده چې ګپ اوسه لګی ته به حیران شي یا زما مؤمن خوري رب العالمین خو ته ډېر خزانه پیدا کړي ته خو د ګلاب ګلی که پتا باندې کینې نو د شاتو مچي دي کینې چې ستا ورور دی ستا پلار دی ستا خاوند دی ستا زوی دی پتا مچان ولی ګرځي پتا مچان زکه ګرځي چې ته په ډیران کې ګرځي کنه ډیران کې خو مچي نه مچان نو زما مؤمن خوري تب خپلم د لباس نه چوي او تب خپل وريري ته خپل خورزي ته خپل لور ته خپل بچنګي ته خپل شاګرد ته د سي جامې نه پرېګ دي توصيه او نصيحت به ورته وکي ډیره ضروری ده دا خبر نو زما مؤمن خوري حفصه راغلی ده د ابوبکر صدیق نصی ده د عائشه وریره ده د رسول الله کور ته راغلی نری لپټه ده او عائشه تی دا لپټش لولې ده وکستها خمارا کثیفا او غټ لپټه پچولې ده نو بل ادب زما مؤمن خور ته ده د ځواني خور ته چې ځواني خورجاني د عزت جامې واچوه او زما مشرق خور ته دا چې واده د بچی لري او ترور د تندار د امور ده د خپل کشرانو جنکو ته لګه ګوره چې د سي جامې درنه و نه چې هغه په اسلام د پارم پیغور وګرځي او استاد پښتو او د حیا او عزت د پارم پیغور وګرځي نظم مؤمن خوري دا ادب هم تایات الله رب العالمین دی ما او تا دوانه په دې باندې پوي کی نبی صلی الله علیه وسلم اسماء بنت ابي بکر دا شونه رااله د نبی صلی الله علیه وسلم خواته او دا جامې چې وینو وعليها ثياب رقاق سلګي نرم شانتي نری جامې وي جامو کې څو نقصانات دی یو دا چې نری وي وړوي کې چې می خود سي نری چې بدن تخکاری دا نقصان دی دویم د سی وی چې تنګي وي مې د دې ما په تاسو ما خوين دی وي رب العالمین د دنیا او د عزت او د آخرت عزتونه در په غاړه کا دلته د کمیسي د سینونو لاندې بیرته پورته نه وته وي زه ودانې خوين دی لرم څلور لونه لرم چې څلور نور الله راکینو بیا ولله الحمد ابي لرم روندار لرم شاګردان لرم مسلمان یم انسان یم نو دا معاملې نه مکنه زما مؤمن خوري د څه باندې کې چې ستاسو بدن لړواله او ټټواله پکې ښکار شي دا هم نقصان دی بجامو کې نره او تنګي او یاد د څه پړاق جامې پیښنی اتل سنچو نل سنچې پنسې زما مؤمن خوري د څه مکو ډیر عزتمن دی ګوره د څه کار مکو بچ عالم کله د خبرې کوي دا مولا خنو وي خذب سي خبرې کوي لږ ګوره ستا پیغمبر ته ګوره صلی الله علیه وسلم اسماء د ابوبکر لور دا راغله د نبی علیہ السلام کړه رسول الله خینه ده لکه د عائشه خور ده کنه چې راغله نو په د باندې جامع غوستي وی لګی شانته نری وینو فاعرض عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام دا باندې وګڼلې اسماء د دې څنګه جامع چولې دي وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه قرأ تربية ولكي أسماء له دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ده چې مؤمنانو جنکو تربیت بکې منګه د دی وجه نستاسو کوو الاسماء خورکی زما خینی د ابوبکر لوري ګوره دا جامې دي خینه دي بچنګي دا خو مناسب نه دي او زناله نه دي په کار چې د لاس او د مخ نه بل څخ کار شي عام د کور خبره کوي لکه کور کې زمون خويند شي ګرځي چې پړې خو کوي خپې ښکاری عام په خله کې لاس ښکاری او مخ دا مخ کار کوي ویدی په کور په استعمال کې دا مشکل نه لري ها بازار کې پټاوه بیا دا بیر د مشکلاتو زینه دي وای اسماء د کار مکه وا اسلام دا اجازه تعالی نه درکړي چې تا دې دومره نری جامع چې ریسټ دیم ښکارا کیږي پندې دیم ښکاری او استبلا ولې دیم ښکاری لوړواله ټټواله نه د کار مکه خورجاني تا ته اسلام صرف ان يرى منها الا هذا وهذا لا سو مخ سید خنور به پټ ساتي زما مؤمن خوري ستبګریوان پټوي نری به نوي تنګي به نوي تاسو پړاقي به نوي او د شهرت لباس به نوي چې خلک په تاب سي ورسي نه ورته خیری پتا کې عفت پرود دی پتا کې عزت پرود دی زما مؤمن خوري پیغمبر صلی الله علیه وسلم سړول په کار دي
علماء له پکار دي، مشران له پکار دي چې خپل مؤمنات او خويندو ته په ادب او په احترام باندې د دلیل په چوکاټ کې د حدیث پر رڼا کې د دې خويندو د دنیا او د آخرت د کامیابی په خاطر دیو ته داسې خبرې وکي چې دیو په اصلاح شي. الله تعالی حسن درکړي رب العالمین دا حسن په جهنم مسوځه. الله دې په دې خاوند ماړه و چې ستاسو حسن قدر نه کوي خو خورجاني ان دا حسن خزانه ده په خپل بند جامو کې پټ وساته، پټ نه مخکاره کوه.